د ایم اس ورډ چې کوم دی ایم اس آفیس څلور پروګرامونه دي ټیک شوه. یو ایم اس ورډ دی ټیک شوه، بل ایم اس دویم نمبر ایکسل دی، دریم نمبر ایم اس اکسس دی او څلورم پاور پوینټ او بیا ایم اس اکسس دی. ایم اس ورډ د راړولو طریقه چې کوم دی سټارټ ته راشي دلته چې کوم دی آل پروګرام او په آل پروګرام کې چې کوم دی دلته ور راغلی دی ایم اس آفیس ټیک شوه. په ایم اس آفیس کې بیا چې کوم یو ته کولاوې مایکروسافټ ایکسل او اکسس او پاور پوینټ او ورډ هغه ټول دلته موجود دي ټیک شوه. د دې باندې چې کلیک کې هغه یو پروګرام به تا ته کولاویږي ټیک شوه. د دې نه علاوه بله طریقه دا ده چې دلته راشي څه وکړي دلته ولیکي وینډو لوګو کی، وینډو لوګو کی په کیبورډ کې دا یو ده او دې څه آر پریس کړي نو دې کې ولیکي WINWORD ټیک شوه. ورډ انټر کې تا ته مایکروسافټ ورډ کولاو شي ټیک شوه. مایکروسافټ ورډ د دې نه علاوه دوه درې طریقې نور هم شته. ها زیاتر خلک دا رن والا استعمالوي ټیک شوه. دې کې چې کوم دی بره دا لومبۍ چې کومه پټه تلې ده شنه دې باندې لیکلې ډاکومنټ 1 مایکروسافټ ټیک شوه. دې ته ویلی شي ټایټل بار. ټایټل بار کې دغه لومبۍ ډاکومنټ 1 چې کوم دی دا ډاکومنټ نوم دی مایکروسافټ ورډ چې کوم دی د پروګرام نوم دی ټیک شوه که نه. او دا درې بټنې چې کوم دي مینیمایز ده ټیک شوه، دغه ریسټور ډاون دی او دا کلوز دی، دې ته کیپشن بټن ویلی شي. د دې نه علاوه دلته سیو دی او دا انډو ریډو دی، دا چې کوم دی تا دا یو کار په بیک کوي او زر یې سیو کوي نو دې ته ویلی شي کویک ایکسس ټول بار ټیک شوه. دا ټایټل بار دی، په دې به تا ته ټایټل شو کېږي چې دا کوم ډاکومنټ ما څه کولاو دی دا څه باره کې دی ټیک شوه، نو هغه به تا ته شو کوي. د دې نه علاوه دا یو آفیس بټن ده ټیک شوه چې دې کې د آفیس چې کوم ضروري خبرې هلته پرتې دي. دې نه علاوه دا منیو بار دی، ګوره انزرټ کې ځان له منیو ده، پیج لیاوټ کې ځان له منیو، ریفرنس کې ځان له منیو ده، ہوم کې ځان له منیو. دې کې بیا دننه ریبن ګروپس دي، دا کټ کاپي پیسټ ځان له یو ګروپ کې پراته دي ټیک شوه. دا شان دا بولډ اټالیک انډرلاین ځان له، دا نور ځان له، د دې ته ریبن ګروپس وي. دې نه علاوه دا ورکینګ ایریا یا پیج ایریا ده ټیک شوه چې کومې کې ته لیکل کولی شي، ټیکسټ ایریا ورته وایي. دې نه علاوه پکې دا پیج اپ ډاون کېږي ورسره، دې چې کوم دی دې سره ته پیج اپ ډاون کولی شي ټیک شوه. سکرالینګ ورسره کېږي. نو دې کې بیا رولر هم دی، یو هاریزنټل رولر دی چې بره شو کېږي دلته راځي د ویو نه ټیک شوه، او یو ورټیکل رولر دی چې هغه ته دلته په ولاړ حالت کې شو کېږي ټیک شوه. بیا لاندې ورپسې دا سټیټس بار دی، دا به تا ته دا شو کوي چې پیج څو پیجونه کولاو دي او په پیجونو کې څو ټکي لیکل شوي دي ټیک شوه. دې نه علاوه د دې نه زومینګ وغیره کېږي. او دا اخري لاندې چې کوم دی دا ټاسک بار دی، دا تا ته دا شو کوي چې تاسو دې ټیم کې دا پروګرامونه کولاو دي ټیک شوه. د مایکروسافټ ورډ کولاو دی دا شیز نو تا ته ټاسک بار شو کوي ټیک شوه. ښه آفیس بټن ته به راشو. په آفیس بټن کې لومبی دی نیو مطلب دې کې تاسو لیکل وکړو په دې ډاکومنټ کې که زه راغلم دې کې ما یو جمله ولیکله ټیک شو. اوس دا زما دا ډاکومنټ نه دی په کار، بل زه راوستل غواړم. دلته به آفیس بټن ته راشي، په دې کې نیو دی، په نیو کې ځان له دا نورې خبرې دي، انسټال ټمپلیټ، مای ټمپلیټ ټیک شوه. دا د نیټ نه ډاونلوډ کولی شي. دا لاندې ورپسې مایکروسافټ آفیس آنلاین چې نیټ سره ټمپلیټ سي، لکه اوس تا یو کتاب یا نوټس دی جوړ هغې دپاره یو ګته جوړې کور جوړې نو هغه دلته ټمپلیټس نه راایستی شي. بلینک ټمپلیټ بلینک ډاکومنټ زیات کار په دې کې دی، ته خالي ډاکومنټ راایستلی شي دا ځای نه. اوس خالي رالی هغه یو هم تا سره دلته پروت دی او دا دویم ورپسې خالي راشي، دا هغه یو پروت دی ټیک شوه. او دویم ورپسې خالي رالی نو یس وایي ته داسې وکول غواړې که نو به زه یم چې نه یې کوم نه به ختم شي. بل دې کې ما یو لیټر یا څه ولیکل ټیک شوه. دې کې خپل لیکل راځي تیار، یو څو از ایکول ټو RAND بریکټ سټارټ او بند، دې سره پکې یو درې پیراګراف لیکل راځي ټیک شو. او چې انټر کې دا لیکل اوس ما په یو سکول باندې کړي یا مې په کالج باندې کړي، مثال په طور دا لیکل ما وکړه څه باندې پاکستان باندې ټیک شوه، پاکستان باندې ما وکړو. اوس دا لیکل زه سیو کومه نو دلته به راشي آفیس بټن ته، په دې کې اوپن خبره د سیو نه وروسته کو ټیک شو. سیو دی کو په سیو باندې چې کلیک کړي اوپن ته رالی، په سیو باندې کلیک کړي کنټرول S د سیو شارټ کټ دی، ډایرکټ سیو کولی شي. بیا ورپسې دا یعنې زه رانیم په ډیسکټاپ مې دا پاکستان نوم باندې دا سیو کو ټیک. نو بره وګوره دلته وختي ډاکومنټ 1 لیکلی، اوس په ټایټل بار باندې څه رالی پاکستان رالی ټیک شو که نه. نو هر کله چې ته یو ډاکومنټ معلومې یو کس ناست دی سیسټم ته کولاو کړی دی آفیس او ته وایې چې دا د څه باره کې کولاو کړی دی څه پکې لیکلي دي نو هغه به ته بره ګورې ټایټل بار ته. ټایټل بار به تا ته ډایرکټ دا شو کوي چې دا د مثال په طور پیپر یې کولاو کړي دي نو ټایټل بار تا ته اوس دوه څیزونه شو کوي، یو پاکستان دی، بل مایکروسافټ ورډ دی. مایکروسافټ ورډ د دې پروګرام نوم دی ټیک شوه، او دا د فایل نوم دی ټیک شوه. د دې نه علاوه بل اوس چې زه دا دې کې زه نور لیکل کومه دلته ما نور لیکل وکړه ټیک شوه. از ایکول ټو LOREM دې سره پکې هم خپل لیکل راځي، بریکټ سټارټ بریکټ بند انټر، دا پکې یو بلې ژبې والے لیکل دي، دا د انګلیش ژبه ده دا بلې ژبه ده. دغه لیکل پکې رالی نو زه اوس وایم چې دا هم په دای کې دننه سیو شي نو دلته به راشم سیو به یا کنټرول S یا سیو باندې به کلیک کړم دا په دای کې دننه سیو شو. اوس وایم چې همدا لیکل دي خو ما څه دی په دویم نوم سیو شي، یو سیو دی
واټ از ډیفرنس بټوین سیو اینډ سیو ایز. په دې کې پیپر کې کوېسچن هم راتلی شي. ټیک شو. ډیفرنس په څه دي د سیو سیو ایز منځ کې؟ سیو به یو فایل په یو نوم سیو کوي او سیو ایز چې کوم دی یو فایل په دوو نومونو یا د دوو نه په ډېرو نومونو سیو کوي. ټیک شو. سیو ایز باندې ما کلیک کړو یو فایل په دوو نومونو، اوس همدا پاکستان والا فایل دی ما دلته په سیو کو په کې پی کې نوم باندې، هماغه پاکستان والا فایل چې کوم دی ما په کې پی کې نوم سیو کړو. ټیک شو. نو یو فایل دا په دویم ځل سیو کوي. ټیک شو. سیو سیو ایز منځ کې فرق وپېژندو. ټیک شو. دغه فایل به موږ ته په کې پی کې باندې ورسره اړیکه پاکستان دواړو باندې سرچ کېږي. اوس زه اوپن کوم دا کې پی کې والا فایل خو ما سره کولاو دی که نه، زه اوس وایم چې ما ته دې ورسره پاکستان والا هم اوپن شي. کنټرول او شارټ کټ دی، اوپن باندې کلیک کړه، پاکستان والا اوپن کړه، پاکستان باندې کلیک کړه، انټر کړه یا اوپن به شي. ټیک شو. پاکستان والا هم اوپن شو. ټیک شو که نه. ها دې نه علاوه بیا سیو سیو ایز اوپن نیو. ټیک شو. د نیو شارټ کټ کنټرول ان، د اوپن شارټ کټ کنټرول او، د سیو شارټ کټ کنټرول اس او د سیو ایز شارټ کټ F12 دی. ها دلته زه اوس ولاړ یم، زه دا په بل نوم سیو کوم. F12 بټن مې پرس کړه کیبورډ نه، سیو ایز والا آپشن راغلی. ټیک شو. نو سیو ایز شارټ کټ څه دی؟ F12. ها شارټ کټ اکثر پیپر کې راځي. بیا په دې کې سیو ایز کې مختلف فارمیټ دي، ورډ ډاکومنټ، ورډ ټمپلیټ، ورډ 2003. ها دا نور دومره هم نه دي، ورډ 2003 پکې به هم دی چې اوس مثال په تور دا لیکل ما کړي دي. ټیک شو. په 2007 اپس کې 2007 اپس کې مې کړي دي، زه بل دکان ته ویسم. ټیک شو. دکاندار نه پرنټ کوم، دا لیکل پرنټ کوم، دکاندار له مې نو هغه اثر انسټال چې کوم دی بل یو اپس ورسره انسټال دی، مثال په تور 2003 ورسره انسټال دی، نو دا بل ته نه اوپن کیږي، دا لیکل نه دي. او که اوپن شي نو بیا به وایرس په شکل کې دا کیږي، ځکه چې دا لږ اډوانس دی او 2003 د دې نه مخکینی اپس و. چې کله ته 2003 کې سیو کې بیا به دې کې هم اوپن کیږي 2007 کې او په 2003 کې به هم سیو کیږي. زیات چې پرنټ لپاره وړئ نو هغه 2003 کې پکاري. ټیک و. او پاین ادر فارمیټ که تا سره اوس بل یو فارمیټ وي، مثلا پی ډي ایف در سره نو پای کې هم ته سیو کولی شي، نیټ نه ډاونلوډ کړی یا ادر فارمیټ پای کې سیو کولی شي. بیا پرنټ خبره ده ورپسې کنټرول پی شارټ کټ دی ډایرکټ هم راځي. ټیک شو. پرنټ زه راغلم پرنټ باندې کلیک کو، اوس دلته راغلی پرنټر نیم. ټیک شو. سب پرنټر نیم چې کله ته انسټال کړې دلته اتوماتیک دا پرنټر نیم راشي، یا پیکس ماشین در سره اوس دلته پیکس ماشین دی، بس دا کاغذ ساله ډایرکټ بل ځای ته پیکس کړي. ټیک شو. ها اوس د بیا ورپسې د آل مطلب ما سره یو 24 پیجونه کولاو دي، دلته ګوره ما سره څو پیج اوس څو پیج دي؟ پیج 1. ټیک شو. اپ 1 زه راغلم دلته مې پیجونه لږ ډېر کړل، دا لیکل مې لږ ډېر کړل، از ایکول ټو آر این ډي بریکټ سټارټ او بند. څو پیجه شو؟ اوس 7 پیجونه شو. ټیک شو. کنټرول پی مې ورکړله او دلته راغلم زه چې ټول پرنټ کړه، اوکې کړه، ټول به تا ته پرنټ کړي. ها زه وایم چې اوس پکې خاص یو پیج پرنټ کوم، دا 7 نمبر پیج پرنټ کوم، دا نور دې ما ته نه پرنټ کیږي. نو دا کرسر دې ته کرسر وایي، دا ښکاري درته دا پړقېږي چې ټیک شو دا بلینکینګ کوي، دې ته کرسر وایي. دا کرسر چې په کوم کې ولاړ وي که هغه هر څوم پیج او کرنټ پیج ته واخلي او اوکې کړي نو تا ته به هماغه پیج پرنټ کوي. لکه تا 7 پیج دي، زما مثال په تور 3 نمبر پیج په کار دی، نو دا کرسر به یې کې ودرې اوکې به کې کرنټ پیج به پرنټ کړي. بیا پیجز دي، اوس زه وایم چې 1 نمبر پیج په کار دی زما. ټیک شو. ورپسې 2 مې نه دی په کار. ټیک شو. 2 مې نه دی په کار، کامه 3 پرنټ کا. ټیک شو. او ورپسې د 3 نه سټارټ شه، زما د 7 نه پورې په کار دي، نو ډیش په ورکړي د 7 نه پورې به تا پرنټ کړي. صرف ایک به پرنټ کړي، 2 به پاتې شي، 3 نه 7 پورې به ډایرکټ پرنټ کړي. ټیک شو. ها بیا ورپسې همدې کې زه دا لیک ځای پرنټ کوم، صرف دا ځای. ټیک شو. په دې 2 پیجونو کې صرف دا ځای پرنټ کوم. کنټرول پی به پرس کړي، دلته به واخلي سلیکشن، دا کوم ځای چې ما سلیکشن ایستی دی صرف دغه پرنټ کا. ټیک شو. ها بیا کنټرول پی مې پرس کړه، دلته راغلم دې کې اوس ګوره نمبر اف کاپي، مثال په تور دا ما نوټس تیار کړه په ایم ایس ورډ باندې ما نوټس تیار کړه دا 2 پیجه. ټیک شو. اوس دا 2 پیجه ما سره سټوډنټان دي په کلاس کې ما سره 10 سټوډنټان دي. ټیک شو. زه وایم چې د 10 نه ماله 10 کاپیانې وباسه. ټیک شو. 10 کاپیانې ترې رالې وباسه، نو دا به څه چل کوي؟ دا به ما لګیا شي چې دا چې کاپي دا کولیټ چیک چې کوم دی دا اپي، نو دا به ما لومبی پیج 10 پیری پرنټ کړي، دویم پیج به 10 پیری پرنټ کړي، دریم پیج به 10 پیری پرنټ کړي، دا شان به د اوم پیج پورې راورسي 10 پیری به پرنټ کړي. نو دلته چې ما له پرنټر کې بار راوځي نو هر یو پیج بې ترتیبه به پراته وي که نه، ګډ وډ به پراته وي. لومبی پیج به 10 پیری راغلی، دویم پیج به 10 پیری راغلی. اوس زه دا کولیټ چیک میان کو، دا به اوس هر یو له څه کوي، هر یو سټوډنټ لپاره به خپل سیټ تیاروي. ټیک شو. ګوره ایک دلته پیجونه ښکاري 1 2 3. ټیک شو. یو سټوډنټ له به سیټ تیار کړي د نوټسو، بل له به د نوټسو سیټ تیار کړي، بل له به د نوټسو سیټ تیار کړي. ټیک شو. ها بیا دلته تا سره ګوره ډاکومنټ څه پرنټ کړه، ډاکومنټ پرنټ کړه، په دې کې الریډي ډاکومنټ سره کې ډاکومنټ ټیک دی. ټیک شو. ها آډ ایون پرنټ کړه، آډ ایون پیجن لکه 1 پرنټ کا، 2 پرې 3 پرنټ کا، هغه شان 8 نمبرو کې پرنټ کړه کنه چې 8 نمبرو کې ته مال پرنټ والا.
1 او 3 او 5 دغه شانتي پرنټ والا آل خو دې کې آل زیات استعمالیږي ټیک شو او پیپر دا پیپر چې کوم دی پر شیټ په یو شیټ باندې تاسو چې کوم دلته پرنټر کې پروت دي په هغې باندې لکه نقل لپاره چې څنګه لکان تیاروي که نه میکرو ټیک شو هغې باندې څومره راوستل غواړي زه وایم چې 2 پیجه پرې راولې څه چل وکړه په دې 2 پیجه راولې نو دلته چې زه 2 ورکړم او کنټرول پی ورکړم انټر کړم نو ما به دلته په دې یو پیج باندې 2 پیجه راولي ټیک شو ښه بیا ورپسې چې کوم دی ښه کوم د سکیل پیپر سایز دا خو د هغې سایز دی لیګل تاسو کم پیج دی اوس پرنټر کې موږ سره پروت دی A4 زیاتر A4 استعمالیږي لیټر هم شته او دا لیګل هم شته خو موږ به څه سلیکټ کوو A4 ټیک شوه نو پیجز عام طور A4 استعمالیږي دلته پیج لی اوټ کې دغه خبره روانه ده ټیک شوه ښه پرنټ وشو بیا دی کویک پرنټ مطلب دا چې ما سر څه تیار دي زه پکې دا دومره خبرې نه کوم چې ما پیج دا سلیکټ کړه دا پرنټ کړه یو پرېږده بس کویک پرنټ مطلب تیز پرنټ کوي چې څنګه دا ووایي بس دا څومره پیجونه چې دي ډایرکټ تاله ټول پرنټ کړي ټیک شوه بیا پرنټ پریویو اوس وایم چې دا به په دې پرنټ پریویو کې څنګه راځي لکه ما ته وښایه چې پیپر کې به څومره ځای پاتې کېږي غاړو ته باونډریانو ته نو دا وګوره دا دومره ځای غاړه به پیج کې پاتې کېږي اوس که دا ته لیکل دی خوا کول غواړي زم چې ټاپ ته هم شي لیفټ او رایټ هم ته شي نو هغې دپاره بیا په پیج لیوټ کې سیټینګ را روان دی دې پیج لیوټ کې ټیک شوه ښه پرنټ کویک پرنټ بیا ورپسې پرنټ پریویو شارټکټ دی کنټرول F2 دلته ولاړ دغه ځای ته چې زه من لږ وخت لګي نو کنټرول F2 چې پریس کړي ډایرکټ پرنټ پریویو دی ټیک شوه ښه بله خبره ورپسې دا پیپر ټیک شوه پیپر کې پریپیر کې چې کوم دی دا خبرې دي پراپرټیز دا د ډاکومنټ پراپرټي معلومول غواړي ټیک شوه څنګه چې موږ رایټ په یو فولډر کې کوو هغې کې پراپرټیز راځي خو دې کې زیات 2 اهم خبرې دي یو دا انکریپټ ډاکومنټ دی او بل چې کوم دی مارک اسپاینل دی اوس زه یو 10 منټو له ځمه بار ځمه چې هسې کومه چې زه راځمه چې دې کې څوک ایډیټینګ ونه کړي ټیک شوه دلته ګوره زه رالم کنټرول N سمې نیو ډاکومنټ راوایستو از ایکول ټو RAND بریکټ سټارټ او بند دا لیکل مې وکړو زم چې زما خاص لیکل دي زه بار ځمه یو 10 منټو له خو چې یو کس راځي او دې ته کښېني چې دې کې څه قسم ایډیټینګ ونه کړي ټیک شوه پریپیر ته به راشي په پریپیر کې به واخلي څه مارکس پاینل چې کلیک کړي په دې دا چیک اوس آن شو اوکې به کې ټیک شو دس ډاکومنټ ویل بي مارک اس پاینل اینډ دې ار سیو ټیک شو یو سیو کا ټیک شو تا ته په یو نوم سیو کا بازم چې په دغه نوم باندې دا سیو شو ټیک شو ښه اوس ګوره چې یو کس راشي دلته کښېني زما دا خاص لیکل دي دې کې څه لیکل کوي ګوره نه به کېږي که دې لیکلو له کلر ورکوي بولډ کوي ایټالیک کوي انډرلاین کوي هېڅ به هم نه کېږي ټیک شو اوس که هغه ته دغه ځای معلوم وي نو هغه راتلی شي دلته څه کولی شي دلته ستا د لیکلو کې ایډیټینګ کولی شي مارک اسپاین دا چیک باب کړي او دلته به راشي ستا لیکلو کې به لیکلو کې تا له به خپل لیکل ګډ وډ کولی شي فارمیټ ولې چینج کولی شي مختلف قسم هر څه پکې کولی شي ټیک شوه اوس زه چې یو زما دا ډېر خاص لیکل دي او د لیکلو کې چې کوم دی مختلف یو پاسورډ پې ماته ولګي ټیک شو ګوره تاله نه یې ساده کړې ورسره یې چابي جوړه کړې ده نو دې کې چې کوم دی د دې دپاره دا ضروري ده چې دا ډاکومنټ تا د مخکې نه سیو کړی نه اوس خو دا موږ د مخکې نه سیو کړی دی که نه لکه دا خو اوس د دې مثال خو داسې دی لکه یو پردي ډاکومنټ ته ته کېناستې پاسورډ پې لګي نو هغه پردی پایې ورته نه شي کولی ستا خپل کنټرول ډبلیو سره دا کلوز کېږي دا ډاکومنټ کلوز شو ټیک شو کنټرول ډبلیو سره ته دا بل هم کلوز کولی شي کنټرول ډبلیو سره دا هم کلوز شو کنټرول N سره نیو راځي نیو ډاکومنټ ټیک شوه ډاکومنټ نمبر 4 موږ سره رالی دې کې ټیک شوه دې کې ما اوس دا لیکل وکړو از ایکول ټو RAND بریکټ سټارټ او بند ټیک شوه انټر پریس انټر دا لیکل تیار دي کې راځي ها دې زه اوس وایم چې په دې باندې زه پاسورډ ولګم انکریپټ ډاکومنټ دا اکثر کار نه کوي کله چې سیسټم باندې ته په ګیسټ ور داخل شوی چې په ایډمنسټریټر ور داخل شي بیا دا کار کوي ټیک شوه اوس زه ته رالم د لیکلو پاسورډ لګوم تا ته وایې انکریپټ دا پاسورډ چې کوم دی ته خپل ورکړه پاسورډ درې وینسونه چې کم نه ټیک شوه ما ورکړه ASD ټیک شوه درې ها بیا وایي ری انټر پاسورډ دا ری انټر هره پیره پاسورډ چې کله ورکړې تا نه په دویم ځل ځکه غواړي که د یو وخت کې ته خپل هوش و حواس کې نه تا نه هیر شي که نه نو هغه تا ته بیا وایي چې ته یو ځل بیا ورکړه چې تا ته رایاد شي ټیک شوه ما هم ASD بیا ورکړو ټیک شوه پاسورډ په دې ولګېدو اوس که څوک راځي دې ټایم کې پکې ته ایډیټینګ کولی شي چې کله ته کنټرول S سیو دپاره ما پریس کړو زه رالم ده او دا مې په ډیسکټاپ باندې سیو کړو ټیک شوه دلته یو نوم ما ورکړو MOHMAND ټیک شوه دا ما ورکړو سیو شو ها اوس یو کس راځي او زما دا فایل دې کې زما خاص ډیټا ده ټیک شوه هغه اوپن کوي ټیک شوه نو هغه به ریډ کولی هم نه شي ایډیټینګ خلاصه کوي چې دا یې به ریډینګ هم نه شي کولی ټیک شوه او پاسورډ مثال په طور هغه غلط ورکوي
نو هغه ته به دا نه کولاویږي څومره پورې چې هغه ته پاسورډ معلوم دی ډبل ټیک اوپن پاسورډ ورکړه ASD انټر هغه ته به کولاو شي ټیک شو ها دې نه پس راځو بیا ورپسې دی پریپیر ټیک شو بیا ورپسې دی سینډ دا لیکل تا کړي دي ټیک شو او چا دپاره ایمیل کې سینډ کړي نیټ تا سره کنیکټ کړي کنه کې ډېر زیات کمانډونه داسې دي چې نیټ نه بهر نشي کېدی ټیک شو نو څه چاته لیکل فکس مشین در سره نو په هغې باندې ته لیکلی شي پبلش ټیک شو او نو دغه بلاګ دی بلاګ سر کې لیکلی دی ټیک شو بلاګ په دې نیټ باندې کېږي خاص کر کوم چې کالمونو کې خلک اخبار کې کالمونو والا رایټران چې کوم دي او وي بلاګ یم کوي بلاګر او دا لیکل دغه کې ګورئ موږ ته سره رجسټر بلاګ اکاونټ بلاګ کې خپل اکاونټ جوړ کړي څنګه چې فیسبوک وایرئ که نه نو دا شانتې هغه لیکل بیا خلکو سره شیر کولی شي خپل کالم ورکړي د خپل علاقې حالات ورکړي او هغه خلک چې مثال په طور ما دلته په دې سکول باندې لیکل وکړو یا په یو آرمي پبلک سکول باندې ما لیکل وکړو یو کس چې آرمي پبلک سکول سرچ کوي او په هغې کې څه واقعه سرچ کوي نو هغې کې به ورسره نیټ کې به ورسره زما دا ټول ټاپک راځي ټیک شو نو دا یې دپاره بلاګ استعمالېږي خو بلاګینګ چې کوم دی د نیټ نه بغیر نشي کېدی ټیک ده پبلش نو پبلش کې دا کومې خبرې چې دي دا نیټ نه بغیر نشي کېدی کلوز تاسو مو ویل چې کنټرول ډبلیو شارټ کټ دی دا ډاکومنټ چې کوم دی کلوز کېږي یس مطلب چې سیو کې ډو یو وانټ ټو سیو ٹھیک شو او که نه سیو کې نو او کینسل مطلب دی چې نه سیو کوم نه کلوز کوم ټیک شو ها بل دلته ګوره کلوز پورې وشو دې نه پس دلته راغلی ریسنټ ډاکومنټ ریسنټ اوسني چې کوم موږ کتلي اوس هغه ډاکومنټ دی دې نه مخکې انډینزر ټیر مومنټ پاکستان KPK دا په یې وکتل کولا هم کړه بند کړه ټیک شو نو دغه هغه تا ته ریسنټ فایل دی ټیک شو ریسنټ اوس زم چې زه د سیستم ته ناست یم یو کس راغلی دی زما نه 2-3 ورځې ما سیستم دلته پرېښی چې هغه پې څه کتلي نه دي ټیک شو رن کې به څه ولیکي وینډو لومړي پلس آر پریس کړئ ته ولیکي RECENT چې ستا سیستم کې څومره چارج څه کتلي 2-3 ورځې کې یا ګنټه نیمه کې چار څومره چارج څه کتلي دا تصویران یې کاغذ یې که د USB نه یې کتلي او USB واپس استي اب ورته نه کولاوي او نور چې څومره هر څه کتلي اب ورته ټول کولاوي یا تا یو خپل سیستم کې وکتل ټیک شوه او زه پردي سیستم کې مثال په طور تا وکتل ته چې زما هسټري چاته څو نه شي ریسنټ ورکړه دا به ورته کولاو شي کنټرول پلس A او ډیلیټ یې کړه نور به دا خپل ځای کې پراته وي او ستا هسټري به کلیر شي ٹھیک شو ها بله خبره دا اوس بیا ورډ آپشن دي ورډ آپشن نه بیا د ورډ چې کوم سیټینګ دی هغه کېږي دا به هم د نور سره یو یو دغه ویو ټیک شو دې دې پورې کلاس بس ټیک شو بیا به هغې نه پس چې کوم دی هوم منیو به سټارټ کړو ټیک شو